الرحمن الرحیم راځو نن مو درس په وین ورډ کې دی سیدام وین ورډ بار اوپن کما ها تیر ځل مو وین ورډ کې شی ویلې ول خرازو نن مو درس چې دی میډیا مو تیر ځل ویلې وا لینکس تر ځشتام لینکس اصل کې اړیکې ته ویل کیږي څه ته ویل کیږي اړیکې ته ویل کیږي سیدام یا نس یو نخ نه خانه ته هم ویل کیږي زرا زما زبل تراشما یو 200 شی واخلم پیراګراف سیدام دل ترار ما وز غواړم چې دا څه کمال عمره موږ سره په دې لینکس کې چې کله لینک باندې کلو کوم لمړی موږ سره لینک دی لینک کې موږ سره ز غواړم فور ایگزامپل دلته دغه موضوع ما تشریح کړل چې یو کله پاس موضوع ما تشریح کړل کنه زه دلته ورته وایم چې د څه وکا دغه یو ویډیو زه درته سلیکټ کوم چې ویډیو کچیرته ته په دې درس باندې نه پوه شوې دلته چې ما پریکټیکل درته تھیوري درته لیکل کبه دې باندې پوه نه شوې دغه ویډیو در سره دا ویډیو څنګه کا ویډیو وګوره دلته راشه دلته پیدا سلیکټ کا لینک تراشه په لینک کې بیا لومړی موږ سره ایگزیسټینګ فایل اور ویب پیج دی موږ سره په دې کې موږ سره کرنٹ فولډر دی په کرنٹ فولډر کې موږ سره وای کوم ځای کې دغه موږ ورته انتخاب کړی دی کنه ټیکسټ ټو ډسپلی کوم یو ټیکسټ ته خو موږ دغه ټیکسټ ته ویډیو موږ ورته انتخاب کړی دی کنه بل موږ سره سکرین ټیپس کوم یو سکرین ټیپ چې کله د لینک باندې ته ودرې ګل ته لږ معلومات باندې ورسره راځي صحیح شو زه په سکرین شیټ کې د سکرین ټیپ کې لږ معلومات ورکوم ورته چې this is a video for above lesson صحیح شو for above lesson ورته مله غره پاس درس لپاره دا څنګه را یو ویډیو ده صحیح ده د څنګه دا ما اوکې کدا بس سکرین ټیپ چې کار ورسره سکرین ټیپ کې ورسره کاری وز لازم دلته ورته لینک ورکوم هغه ویډیو به ورته چوم کنه نو ګوره زه لازم او ویډیو ما سره کوم ځای کې دا ډاکومنټ کې راکنه نه زه ورته مراشه ویډیو ما سره په بل ځای کې پردا تراشه وګوره ورته سی ډرایو کې سره نه ده صحیح ده ورته ما سره په ډی ډرایو کې راخه په ډی ډرایو کې کومه ویډیو ده ته دا مې سلیکټ کړ زه لازم ورته ویډیو ورته څنګه کومه سلیکټ کوم صحیح ده فور ایگزامپل دا ویډیو دراشه لازم اوکې باندې کلیک وګوره دې دا رنگ بدل شو فهم ته نه رنگ دې باندې پوښښ کنه وز ګوره چې ته لومړی ځل تاسو راشه ګوره هغه سکرین ټیپ داري ګوره this is a video for above lesson دا مې لیکلی ورته کنه په لومړی ځل کې چې تاسو ورته راشه تاسو وایي کنټرول بٹن ونیسه بیا کلیک وکړه نو تاسو به چیرته راشه دلته فایل ته راشه په فایل کې مور ته راشه په مور کې به آپشنز ته راشه پر آپشن کې به ایڈوانس ته راشه دلته دا کلیک یوز کنټرول پلس click to follow hyperlink دته دته به چک لګیدلې وي دنه به چک افا کې بس بیا تاسو را دي کار کوي صحیح را و دا ویډیو راکنه د پاس درس باندې هولا ز پوه نه شو راځه دا ویډیو دی باندې کلیک وکا ګوره دا ویډیو وای درته وارنینګ درکې آیا ګوره دا ویډیو شاید خطرې وي ته ګوره وګوره مې راشه سپن کلیک یس کړه سر کوم یو پلیئر باندې ته اوپن کې هغه هم درته کوي ګوره اوس ورته ویډیو اوپن کی پام دې خو شوې باندې نو ګوره هغه خط باندې دلته ما ورته یو لینک ورکړ چې مې ورکړو لینک دا نه کنه اوس یو کس راغی ویډیو پروواز دغه معلومات ورسره ولا زه خو په دې باندې پوه نه شوم خو پوه نه شو راشه دلته ما د ویډیو هم درکړی ده صحیح ده دغه ویډیو د راشه هم دغه ویډیو وګوره اوس که ته چې بل یو دلته جوړې فور ایگزامپل دلته راځم کنه دلته ورته وایم چې نیکسټ ویډیو بل ویډیو ده موږ سره صحیح شو نیکسټ ویډیو یو بل ویډیو ده موږ سره صحیح ده رزما دا مې ورته سلیکټ دا به سلیکټ کوی ول ها چیرته ورشه لینک ته ورشه په لینک کې ما خبره دلته ورته ځین انتخاب کې چې کوم ځای نه ته غواړي چې ما ځین چې ولې شي شو براوز پیج دی براوز پیج معنا د دې ادرس ورته چې ریسن فایل دا اوسنی فایل نه چې کوم تاسو سره په دې ریسن کې پراته ریسن تاسو یوز کړی هغه تر راځي بل چې پلیس ان دیس ډاکومنٹ دی پلیس ان دیس ډاکومنٹ د سره لپاره استعمالېږي ګوري پلیس ان دیس ډاکومنٹ فور ایگزامپل اوس دلته د غلان د ځکه زراغ لمه دلته اوس کمپیوټر دا کمپیوټر انټروډکشن ما پاس کړی دی صحیح را اوس دلته د کمپیوټر کیشته انټروډکشن یا معرفت تر کمپیوټر بیا ضرورت دی زه خو ته نشم کولای چې کتاب پاس سره کې لیکل او دلته بیا ورته لیکم نشونه کیږي کنه زه ورته دلته یو لینک باندې ورته ورکوم چې ورته ورکوم لینک ورته ورکوم زه راځم ورته لیکم چې کمپیوټر انفو صحیح را دا مې ولیکل کنه دا مې ولیکل اوس دې ته زه غواړم چې دا کمپیوټر انفو ته زه لینک ورکوم که څوک دغه معلومات ولولي او په دې باندې پوه نه شي کمپیوټر معلوماتو په باره کې نوي خبر داله یا تېنه تېر شوي وي او نوي یاد کړي نو دې باندې دې کلیک وکړي هماغه ځای ته بیا درسره یوسي
سیرا نو ګور دا کمپیوټر انفو دی کنه راشه دا ما سلیکټ کړ چیرته راشي لینکس ته راشي په لینکس کې به چیرته راشي پلیس ان دیس ډاکومنت ته راشي چیرته پلیس ان دیس ډاکومنت خو هغه ته بتا لومړی یو هیډر ورکړی وي سیرا زبراشم فور ایگزامپل دغه معلومات مختار کنه زور ته لیکم چې کمپیوټر چې ورته لیکم کمپیوټر دا به سلیکټ کوم چې به کوم سلیکټ مونږ ویل کنه چې هیډینګ 1 او هیډینګ 2 دا رګور دته مې راغی یو هیډر ورک سیرا دا ورکړ ورته کنه لازم انسرټ تا او په انسرټ کې بدل ګلان دراشم انسرټ کې نه البته د پیج کې بلان دراشم ما کمپیوټر انفو چې ډول لیکل دا غني سیرا دا مې ولیکل کنه زه اوس غواړم د دې او د هغه ترمنځ یو لینک جوړ کړم کمپیوټر انفو راغلم چې دا راځم لینک ته راځم او په لینک کې ورته مې شی وکا پلیس ان دیس ډاکومنت په دې ډاکومنت کې جوړ کوی هیډینګ لومړی هیډینګ موږ سره چې کمپیوټر باندې کې کنه اما کمپیوټر را جوړ کړ چې تاسو نور هیډینګ مخه ته نور هم درځي سیرا راشو کې به کېږي اوس یو کس دا معلومات ورسول دلته په دې پانی نه پیږي چې کمپیوټر انفو کمپیوټر دي شي نو دا خو تاسو نشم کولای چې بیا راته لیکم دا بس معلومات خو ځل نه شي راتلای په کتاب کې کنه یو ریفرنس باندې ورته ورکړم ورته چې دا کس په دې باندې کلیک کوي ګوره سیده ما غزه تر اوس سیرا نو دا ډیره پاره اسمالي مشکل سره پکې بل خبره چې موږ سره دا هغه موږ سره چې دی په دې لینکس کې موږ سره بل خبره چې دا هغه موږ سره کریټ نیو ډاکومنت دی کریټ نیو ډاکومنت کې خبره کیږي دلته فور ایگزامپل زرا غلې مې چې دی ایکسل ماری کړل دی پاس مو کمپیوټر ولیکل کنه دلته راځم ایکسل ولیکل څنګه غواړم چې دا ایکسل معلومات په دې ځای کې ډیر ورکم سیدا اضافي خبر دی ایکسل مبارک ډیر خبر دی هغه ته یو بل کتاب باندې جوړوم سیدا خو دغه کتاب را جوړوم چې دا کتاب نه خرابوم زور ته مې کړه چا ایکسل په باره کې ډیر معلومات پکاري په ایکسل باندې کې کتاب بل پیج ته ویسي سیدا دا اوس ایکسل دی کنه دا مې سلیکټ کړ راځم چیرته لینک ته راځم په لینک چیرته راځم کریټ نیو ډاکومنت د دې لپاره نوې ډاکومنت جوړ کا وای نیم اف نیو ډاکومنت نوې ډاکومنت نوم چې ورته ورکوم ته راشه ایکسل نوم ورته ورکا چې ورته ورکا ایکسل نوم وای دا چیرته سیو کیږي وای دا په سی ډرایو یوزرز جیسیس ډاکومنت یې سیو کیږي نه زه ته راشه چین پلیس دا غزه ورته بدلم چیرته سیو کې زه ته راشه په ډیسکټاپ یې راشه سیو کا سیدا دې ځنه اوکې کا نو ګوره هغه پوزیشن یې څنګه شو بدل شو ایکسل دا ایکسل نوم یې سیدا لاندې چې وینډو ایډیټ کله ایډیټ کما و edit the new document later و روس edit کوما کنه edit the new document now کو وس edit کوما زه ته وس edit کوما راشه کلیک وکا وردا معلومات کنه equal r a n d زراخ مسیرا دلته راغلو ما دا مې داسې واخصل دا معلومات په داسې ډول واخصل کنه د دې او د هغې ترمنځ فرق شته کنه شته دی کنه ګوره اوس زما سره دا دی او الته شی دی الته موږ سره دغه یو دی سیرا اوس پکې دا شامل دی که چیرته دی یو کس ایکسل مبارک ډیر زیات معلومات وکړي ګوره ته مورته لینک باندې چولې چې مرلا چولې لینک زه ته راشه په ایکسل باندې کلیک کړم سیده به ما کتاب ته وي سیرا دا اوس ما سره ګوره هغه اوس بیل یو کتاب دی دا اوس یو بیل کتاب دی راشه دی باندې کلیک کوه بس هغه ځای ته بدلی را یس کرا سره ګوره ما پیج ورته اوپن کی فهم دی ما پیج ورته اوپن کړ سیرا نو دا دلته څنګه شو پلیس ان دیس ډاکومنت شو په دې لینک کې بل خبر راځل چې دی بیا که چیرته زرا شمه کوم چیرته وي ها بل خبره چې دی د پلیس کې دلته پلیس ان دیس ډاکومنت کې یو خبر راځل بل پات شو سینا مثلا اوس یو کس ځای وي کنه دلته راغلی دی یو کس شي دی دا موضوع د کمپیوټر په اړه کې راکنه دا کمپیوټر اول سر دی چې دی اول سر کې اوس یو کس راغلی دی د کتاب اخیری سر ته ورسېد چیرته ورسېد کتاب اخیری سر ته ورسېد زه اوس نه غواړم چې داسې وشي چې چیرې وشي چې هغه د ما سره بیا د سکرولینګ وکړي او په دې سکرولینګ باندې دا ډاون او اپلوډ شي سیدا زه ورته وایم راشه داسې وکړه که چیرته یو چا کتاب تر دې اخیری سره پورې ولوست سیدا نو دلته رسو که زه ورته یو بټن باندې جوړم چې ورته جوړم بټن هم مې ورته ورکړ کنه زه راځم ورته که چیرته دی هم باندې چا کلیک کوو بیرته چیرته وړه بر سره ته وړه نو لینک ته راشه په لینک کې پلیس ان دیس ډاکومنت راشه چیرته هیډر ته وړي که ټاپ اف د پیج شي ټاپ اف د ډاکومنت بر سره ته وړي زه ټاپ اف ډاکومنت بر سره ته راشه کلیک وکړه نو ګوره دلته اوس لینک جوړ شو اوس یو کس کتاب ولوسو کنه دې باندې کلیک کوي سیده بر سره ته ورسه سیرا په دې باندې پوښتنه بل خبره په دې لینک کې چې کوم یو د موږ سره هغه ایمیل اډرس دی چې تاسو یو ایمیل اډرس ورته چې راشه زه ورته لیکم فور ایگزامپل خانجان دامي ورته ایمیل اډرس ولیکه سیرا ولته به تاسو ایمیل اډرس ورته لیکئ چې هغه لګ ویلیډ وي ښه @gmail.com دا مې ورته ولیکل سبجیکټ موضوع چې هغه ورته لیکل شي اوکې باندې کلیک کړئ ګوره دا یو ایمیل جوړ شو پام دی یو کس راځي په کده باندې کلیک کوي بس سیده به چیرته وړي ایمیل ته وړي سیدا نو دا موږ سره څه خبره وا ده لینک خبره وا لینک باندې پوه شئ ډیر مهم درس دی ها بل خبره بوک مارک ته بوک مارک د سره پر اسمه مثلا دا یو کتاب دی
سیدا په لومړی ورځ راغلم ما د دې ځای پر ولوسو دلته زه درېږم چېرته راځم ما بک مارک ته راځم بک مارک وایي چې لیکي دې ته دلته لیکم چې فرست ډے چې شی فرست فاصله به نه ورکوئ ها فرست ډے دغه انډرسکور او دا استعمالولی شي فرست ډے که نه راشه ایډ یې که ښه دې ځای پورې ستا له لومړۍ ورځې درس شو تا دا دومره ولوسه بله ورځ زه راځم دا کتاب دی دا تر بله ورځ ما دې ځای پورې ولوسو کوم ځای پورې دې ځای پورې زه راځم بک مارک ورته ږدم ورته وایم چې سیکنډ ډے چې ورته وایم سیکنډ د دویمه ورځ راشه دې ځای چې کلیک وکړه ایډ باندې کلیک وکړه اوس دا موږ سره بک مارک شولې که نه راځم دلته تھرډ ورته وایم دا فار ایگزامپل د درېیمه ورځ درس دی دې ځای پورې مې درېیمه ورځ پورې رسولی دی دلته راځم ورته وایم چې تھرډ څه شی THRD third day سیدا درېیمه ورځ پورې ما څومره ولوسو دومره مې ولوسو دا مثلا تاسو ته یو نوټ درکړي سیدا تاسو ته چې کوی کوي چې څومره تاسو رسولې اوس لومړی طریقه خو د دې کوم ځای بیا تللی شو زه ورته اوس یو کس وایي چې تا اوله ورځ څومره لوسلی ولا ما نه هیر دی بک مارک ما کړی دی که نه کتاب بک مارکونه مې دی راځم بک مارک ته کومې ورځ ته ځي ورته وایم راشه تھرډ ډے ته نه فرست ډے ته ځم راشه ګو ټو لاړ شه سیدی ګوره اولې ورځ ته راورسولې ګوره دلته وګوره کرزر چېرته دی دغه دی دومره تا په اول ورځ ولي یو خو هم دې بک مارک نه تللی شي که چېرته دی نه وي د هوم ته راشئ په دې هوم کې فاین ته راشئ په فاین کې چېرته راشئ ګوټو ته راشئ سیدا دلته دی که نه وګوره بک مارک درته ښکاري که نه وایي کوم بک مارک ته لاړ شم د اولې ورځې نه نه زه ورته راشه د درېیمې ورځې ته لاړ شم دلته ګوټو باندې کلک وکړه سیده به دې د درېیمې ورځ بک مارک ته ویسي مشکل پکې شته دی بک مارک باندې پوه شئ که نه بله موږ سره دی کراس ریفرنس څه شی دی موږ سره کراس ریفرنس سره لپاره استعمالېږي دا د دې لپاره استعمالېږي چې چېرې تاسې دا ټول ګوره لینک دپاره دي سیدا که چېرې زه دلته راشم یو ټیبل راواخلم چې راواخلم دا یو ټیبل ما راواخیسته سیدا دا ټیبل مې راواخیسته خو دې ټیبل ته به تاسې دا اصل کې دا درس موږ ته وروسته را روان دی ښه دا ټیبل خو څه شو یار دا ټیبل دی که نه دا ما راوسته ریفرنس ته راځم په دې ریفرنس کې به تاسې انسرټ سایټیشن به ورته ورکوئ دلته څه شو کیپشن سوري کیپشن ورته ورکړل که نه ټیبل 1 په نوم باندې راشه دا د زیزې نه اوکې که دې یو نوم واخیسته دی را سره اوس پېژني که چېرته د انسرټ کې دغه کیپشن ورته ورنکړې نه یې پېژني صحیح ده که چېرې دلته شیپ زه راواخلم انسرټ شیپ ته راشم دا یو شیپ شو ما سره صحیح ده راځم دلته هم ریفرنس ته راځم په انسرټ کیپشن کې ټیبل 2 دا د څه شي په نوم شیپ کې نه زه ورته راشه د تصویر په نوم شیپ کوم دا بیا موږ تر وروسته درس را روان دی په دې کې صحیح ده دا تصویر ګوره لاندې کیپشن یې راواخیسته اوس یو بل څه دی راځم دلته اوس یو تصویر راخلم صحیح ده هغه تصویر هلته مو باید بل یو انتخاب کړی وی خو زه به یو تصویر راواخلم صحیح ده فار ایگزامپل دا یو تصویر راشه انسرټ کړه دې ته هم زه چېرته راځم ریفرنسز ته راځم ورته وایم چې راشه انسرټ کیپشن یو کیپشن ورته ورکړه تصویر ورته ورکړه نه نه زه ورته وایم راشه دا یو فګر ورته ورکړه یا اکویشن فګر ورته ورکړه راځه فګر راسره څنګه شو ورکول شو صحیح ده راځه دې ځای نه اوکې کړه اوس که چېرته تاسې تلل غواړئ چېرته غواړئ راځم دې انسرټ ته په انسرټ کې زموږ درس وکړه نه کراس ریفرنس راته وښایه وایي چېرته وښایم نمبر ایټم پیراګراف کې چېرته وښایم نه نه زه ورته وایم راشه چېرته وښایه بک مارک نه فوټ نوټ او نوټ او اکویشن دا را سره پکې وښایه ګورئ سیدی راته راوستلې ښه کراس ریفرنس را سره وښایه وایي چېرته اکویشن نه نه زه ورته وایم راشه ټیبل راته وښایه مې ټیبل مو ورته ویلی که نه راشه کلیک وکړه نو ګوره دلته هغلته درته اضافه هم کړه صحیح ده ګوره دلته درته اضافه کوي مور سره سمرا انټر کیپشن راته څنګه کا داخل کا صحیح ده دی باندې پوه شئ بله خبره موږ سره که چېرته بیا کراس ریفرنس ته راشم وایي چېرته ځې د دې ځای نه تغیرات هم تاسو راوستلی شي ورته راشه تصویر ته لاړ شه دې ځای نه اوکې کړه ګوره تصویر هغه کیپشن کراس ریفرنس کراس ریفرنس د دې ځای نه ورسره ایډ کولی شي شو بله خبره را سره کمنټ دی کمنټ سره لپاره استعمالېږي کمنټ د دې لپاره استعمالېږي فار ایگزامپل دا یو خط دی که نه تاسو یو چاره ولیکه ته دا چې کا دا سره کوم حساب باندې دی صحیح ده نو تاسو دلته ورته خبره دلته لږ یو نظریه ورکوئ ته دا چې که دا ما داسې جوړ کړی چې داسې جوړ دی که نه ته ورته یو کمنټ ورکړئ راشه دې ځای کمنټ باندې کلیک وکړه دلته څه ورته ورته وایم چې دس از ناټ ګود دا مو ورته ولیکل که نه دلته ګوره هغه به ریپلی درکړي صحیح ده دلته ته بیا ریپلی ته ورته ورکړه بس راځه دغه ایریا ته بالون ایریا ورته ورکېږي څه ورته ورکېږي بالون ایریا بس دلته ستا او د هغه تر منځ خبرې اترې روانې دي صحیح ده نو دا بیا کمنټ اصل کې دا کمنټ موږ سره په دې ویو ټیپ کې دی آی تھنک ریویو کې دی صحیح ده په دې ریویو کې نیو کمنټ ګوره دا کمنټ په ټول غټ موږ سره یو ګروپ راغلی دی په هغې کې به پیدا کېږو وغږېږو نیکسټ کلاس کې به انشاءالله هیډر اینډ فوټور باندې خبرې کمنټ نه ادې لیکلی شي بیا فلش کې ورته ورکړه مشکل نشته دی که به انټرنیټ وي انټرنیټ باندې ټول نښه راځي